بدلون د پولیس رادیو سلسله واره ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې. قدرمنو اوریدونکو، د بدلون ډرامې په سلسله کې تاسو په تیره برخه کې واوریدل چې زبیر او اجمل د تاریخي آثارو په ویستلو بوخت وو چې په دغه مهال څوک پرې راغلل. اوس به دا واورو چې اجمل او زبیر د چا سره په لانجه واوښتل. دا خو یو نفر دی، نور پولیسان څه شوه؟ ما ته خو پولیس نه ښکاري، کوم بل څوک دی؟ ته صبر وکړه. اوس به څه کوو؟ نه پوهېږم. اوس به داسې وکړو چې راوبه یې نیسو. څنګه یې راونیسو؟ عجبې خبرې کوي. ته یوازې سایل کوه، دا بجې د څه لپاره ده؟ ته صبر. څوک یې څه پوه شوې؟ ځان غلی ونیسه، کنې نو لاړې. څه کوې ظالمه؟ مردی کړمه، څه پوه شوې؟ ځان را وپېژنه، کنه نو وژنم دې. زر کوه نو. ته مې سترګه خوشې کړه کنه چې زه درته ځان وپېژنم. څه پوه شوې؟ خوشې کړه یې، تا ته وایم خوشې که کس راته اشنا ښکاري، مړ دې که خوشې که وایم. ظالمانو مړ کولو ما څه پوه شوې؟ خبرې په قلاره کوه چې پوستې والا خبر نشي. دا خو خوانی دی. خوانیه ته دلته څه کوې؟ په دې نیمه شپه کې چېرته روان وې؟ کم دا پوښتنه زه له تاسې دواړو وکړم، نو بیا چې په دا نیمه شپه دلته څه کوئ؟ څه پوه شوې؟ زموږ خو دلته کار و، ځکه راغلي یو. خو زه له تا نه هم دا پوښتنه کوم چې ته بلا وهلی دلته څه کوې؟ دا څنګه کار دی چې په نیمو شپو ترسره کېږي؟ څه پوه شوې؟ او دا ځای مو څنګه کنستلی؟ خانیه ضرور نه ده ته هرچي باندې پوه سې، بس ځان هماسې غلی نیسه. ښه نو چې ضرور نه ده، زه هم ورځم او پوستې والا در باندې خبروم چې دلته خلک راغلي دي او کاندي وباسي. څه پوه شوې؟ دا خبره به هلته وکړو چې زه دې ژوندی پرېږدم، همدغسې دې رانیسمه. لانجه مه کوئ هلکانو، خانۍ به هم خبر کړو او ځان سره به یې شریک هم کړو. زبیره پام کوه چې ده ته خبره ونه کړې، که نه ټول ولس او کلی به یې در باندې خبر کړی. نه وایم چاته، او بیا چې پیسې پکې بیا خو یې بیخي نه وایم. څه پوه شوې؟ سمه ده، حال درته وایو، خو که څوک درنه خبر شوه نو بیا دې ژوندی نه پرېږدم. له خو خبرې که نه چې زه څوک یم. ویم ته بېغمه شه، هېڅ چاته هم نه وایم. څه پوه شوې؟ خانیه واوره، خبره داسې ده چې دلته تاریخي اثارو پسې راغلي وو او دا یوه لوټه غوندې شی مو پیدا کړی ده. ښه چې داسې ده، نو راځئ چې دا نور شیان هم پیدا کړو. څه ته ګورئ؟ څه پوه شوې؟ خبره دې سمه ده، خو نن ناوخته شوه، بلې شپې ته پسې راځو. اوس درځئ چې ځو، هله ناوخته دی چې څوک مو ونه ویني او په دې ځای باندې هم خاورې ورواړوئ. هلئ نو ژر کوئ، راځئ نو. یاره یو خدا د کلي ګردونه، ساعت به پوره نه وي خو منډوړې به په دا سامانونو پرتې وي. السلام علیکم جمال خانه. وعلیکم سلام اجمل خانه، څنګه یې؟ په خیر رالې؟ راځه دلته په دا چوکۍ کښېنه. نه یاره، ناستې ته نه یم راغلی. ښه سې ناستې ته نه یې راغلی، نو بیا د سودا راته وایه، هر څه موجود دي. څه څه درته وتلم؟ یاره جمال خانه، سودا خو به وروسته درته وایم، خو اوس د یو چا پوښتنه مې درنه کوله. وایه د چا پوښتنه دې کول؟ زموږ دې هم سودا کړه، زر یې راته وایه. نه سودا مه کوه، د خاني په هکله مې درنه پوښتنه کوله. څه شی؟ د خاني په هکله؟ ولې په خاني څه چل سوی ده؟ نه په خاني خو څه نه دي شوي، خو هسې راغلم او چې یو پوښتنه یې وکړم، دلته خو به راغلی نه یي. یاره هره ورځ به راتلو او ټوله ورځ به یې دلته هم دوکان کې را سره تېروله، خو نن نه ده راغلی. زه هم نه پوهېږم. نو جماله تا ته به معلوم نه چې څه وخت راځي؟ یاره داسې ټاکلی وخت خو یې نه ده معلوم، البته چې راتلو نو وختي به راتلو،
دا وخت به مو یوه پیاله چای هم سره څښلی و. ښځه پرېږدی، اوس وایه چې سګرټ لرې که نه؟ یو سګرټ مې پکار ده. نه، زه سګرټ نه خرڅوم ځکه نشهیي توکي دي او د نشهیي توکو ګټه حرامه ده. خو ته دا راته ووایه چې د خاني دې څنګه داسې تفصیلي پوښتنه وکړه؟ خیر خو به وي. دا جمال هسې مې پوښتنه وکړه، یک شانتې مې ورسره داسې کار و، خو بس نسته نه اوس. ښه خیر، لا خو راغلی نه ده چې راغی نو ستا خبره به ورته هرومرو وکړم چې د اجمل د سره کار و. نه نه، هغې ته اړتیا نشته، زه په خپله پسې کور ته ځم. هی هی چې د اجمل او خانۍ څه شوه، ولې تر اوسه رانغلل؟ یاره داسې به وکړم چې څادر به په ځان راکش کړم او د ویده کېدو کوشش به وکړم، ګوندې خوب راشي، ځکه شپه خو مو هسې هم په ویښه تېره کړې وه. هغه دی خپله خوبونه وهي او موږ یو ساعت آرام ته نه پرېږدي. څه پوه شوې؟ خانه ویده نه یم، تاسو ته په تمه وم، خو چې را معلوم نه شوی نو ایسته مې څادر په سر راکش کړ. ما ویل د فکر کولو نه به ښه دا وي چې لږ وخت لپاره سترګې پټې کړم. په ما خو دې خوبونه آرام کړي دي او تا ته هغه دی بې وخت هم خوب درځي. څه پوه شوې؟ درته مې وویل چې ویده نه وم، خو ستا دا خېټه ولې دومره پړسېدلې؟ خیرت خو به وي. هی پوښتنه یې مه کوه، څه وکړو؟ یو خوا ډنګ دی بل خوا پړانګ دی. که حل وایم نو تاسو راته د مرګ دړکه راکړئ او که حل نه وایم نو د پړسوب د لاس مرم. څه پوه شوې؟ نو ته څه وایې؟ دا هر څه موږ له مستۍ نه کوو، مجبور یو مجبور، ځکه که څوک را باندې خبر شو نو هم به مو چانس له لاسه ووځي او هم به بندیان یو. چې هر څه کوئ خو اوس مې د دې پړسېدلې خېټې څه غم وخورئ، ځکه که حال ونه وایم چاته نور چوم. څه پوه شوې؟ که دې حال ووایه نو پوه شه چې ژوند دې مال ته خلاص سو. پام چې دا دې ویلو غلطي ونه کړې. والکانو تاسو اوس د خپلو کې اختارونه او لانجې پرېږدئ. اجمله ته وایه چې چیرته وې؟ د بم لکه ستا چیرته ډډه وهلې وي. څه پوه شوې؟ ډډه مې نه ده وهلی، زه ټول کلي کې ګرځېدم او د خلکو خولې مې بوی کولې چې ودرېږه چې خاني چاته حال ویلی نه وي. زه له رازدارۍ نه چوم لګی یم او ته را باندې شکمنې چې حال مې نه ویلی. څه پوه شوې؟ دا چې کلي کې دې پوښتنه کړې نو د چا خو به در باندې شک نه وي راغلی چې ګوندې څه شته. والکه اجمله تا ته وایم. نه بابا، زه خو څه خانه نه یم چې خلک په ځان پویه وم. په داسې شان مې پوښتنه کړې چې څوک به شک هم را باندې ونه کړي. پوه شوې؟ خول دا راته ووایه چې ته مو راغوښته یم، بله څه خبره شته او که نه یوازې به د اجملي ډوزو ته ناست یو. زما مو زړه تنګ کړ. څه پوه شوې؟ تاسې مې د دوه خبرو لپاره راغوښتي یاست. یوه دا چې په خولو به مو لاس کېږدئ تر څو هیڅوک درنه خبر نشي، او بله دا چې د شپې بیا همغه ځای ته ورځو او پاتې تاریخي آثار راوباسو، ځانونه مو آماده کړئ. چې دا خبره ده نو بیا به زه اوس درنه لاړ شم. څه پوه شوې؟ ځه ورځه، خو خانیه پام دې وي چې چاته خوله خلاصه نه کړي، که نه نو په غټه لانجه اوړو. او رښتیا د خېټې پړسوب لپاره بادیان وخوره، کوم بادګین شی دې خوړلی، د راز ساتلو وجه نه ده. صحیح ده صحیح ده. څه پوه شوې؟ یاره زبیره، زه خو په دغه سړي باندې هېڅ اعتبار نه لرم. باور دې وشه چې هر وخت وي په غم مړوي. ګوره اجمل جانه، نو بله لار هم را سره نه وه، څه مو کړي وای؟ او د پیسو لالچ ډېر بد شی دی، همدا یې خوله بنده ساتلی شي. هی زبیره هی، ته وایې خو زما باور نشي. وایه وره معنا یې ما.